الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم ورونو تاسو نه زه یو مهم سوال لرم. هغه دا چې آیا روژه صرف او صرف د لوږې او تندې زغم دی؟ او که چېرته زه تاسو ته ووایم چې روژه د انسان د بدن، روح او دغه رنګې د ټولنې دپاره یو الهي نسخه ده، نو دا به راسره ومنئ. راځئ نن چې دی دا درک کړو چې څنګه روژه انسان ژوند بدلولی شي. زما ډېرو محترمو ورونو، الله رب العالمین د دې اهمیت ذکر کوي او فرمایي: یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده، لکه څنګه چې فرض کړی شوې وه په هغه کسانو باندې چې مخکې ستاسو نه وو. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. الله رب العالمین په دې آیات کریمه کې یو مهمه فایده هغه د روژې ذکر کوي چې هغه څه شی ده؟ تقوا ده. د دې وجې نه به تاسو کې تقوا راشي. تقوا ویلی کېږي څه ته؟ دې ته چې انسان د الله رب العالمین چې کوم اوامر دي هغه ومني، هغه کارونه چې رب العالمین په امر کړی دی خپلو بندګانو ته، نو په هغې باندې د عمل کولو کوشش وکړي او د نواهیونه ځان وساتي. هغه کارونه چې رب العالمین خپل بندګان ته منع کړي چې دا مه کوئ، د هغې نه ځان وساتي. دې ته ویلی کېږي تقوا. او دا تقوا انسان کې په څه باندې راځي؟ نو الله رب العالمین سبب یو د اسبابو نه هغه روژه ښودلې ده چې په دې سره انسان متقي جوړېږي. زما ډېرو محترمو ورونو، رب العالمین فرمایي، دا حدیث چې دی حدیث قدسي دی، او په دې حدیث کې یو اهم فضیلت د روژې ذکر شوی دی. که چېرته موږ صرف دا یو فضیلت راواخلو د روژې او د دې وجې نه موږ روژه ونیسو، نو دا صرف یو فضیلت د روژې لپاره هم کافي دی. الله رب العالمین فرمایي: کل عمل ابن آدم له، ټول عملونه د بني آدم دپاره دي، الا الصیام، فقط روژه، فانه لی، دا زما دپاره ده، وانا اجزي بها، او زه به چې دی د دې بدله ورکومه. الله رب العالمین روژه چې ده هغې نسبت ځان ته وکړه، ځکه چې دا یو پټ راز دی د بنده او د خالق په منځ کې. او بیا څه فرمایي؟ وانا اجزي بها، او زه به د دې بدله ورکومه. فکر وکړه چې الله رب العالمین څومره عظیم ذات دی، نو د هغې بدله به څومره لوی. او دا د هغه خلکو دپاره ده څوک چې د ایمان په حالت کې او د اجر د طلب کولو په حالت کې د الله رب العالمین دپاره روژه نیسي. حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې د رمضان مبارک روژې ونیولې او په داسې حال کې چې دا مؤمن و، په دې باندې اجر طلب کوو، ثواب په طلب کوو، په دې نیت باندې ونیولې، غفر له ما تقدم من ذنبه، د انسان د مخکې ټول ګناهونه وبخلی شي. څه په وجه باندې؟ د روژې په وجه باندې. دا یو عظیمه موخه ده محترمو زموږ دپاره چې په دې کې موږ خپل ځانونه په رب العالمین باندې وبخو، موږ خپل ژوند چې دی هغه بدل کړو. یوازې دا عبادت نه دی محترمو، بلکې دا د انسان د صحت دپاره هم ډېره زیاته ضروري ده، یو مهم رول لوبوي. راځئ چې دا روژې موږ داسې ونیسو محترمو چې په دې سره موږ خپل نفس بدل کړو، موږ چې دی په دې سره خپل زړه صفا کړو او په ځان کې چې دی تقوا پیدا کړو، او دا یو مهم سبب جوړ شي زموږ دپاره د دخول د جنت.